په ژوند کې که چا سایکل چلول زده کړی نو هغه به ما د دې تجربې سره ښه واقف وي. خپل د ماشومتوب قصه در سره شریکومه. په ماشومتوب کې سایکل چلولو نه زه ډېر زیات ډارېدم او په دې باندې هم پوهېدم چې ته تر څو ډزه ونه خورې 3-4 وارې ځان ونه غورځې یا ځان زوبل نه کړې دا سایکل دې وروره هېڅکله هم نشي زده کېدلی. ما ښځه صحیح ده خو دې شی باندې ډېر زیات ډارېدم یاره دا سایکل خو به چلې داسې نه وي چېرته لاس او پښه پکې ماته نه کړې. ډېر زیات همت مې ځان ته راټول کړو ډېر زیات مې ځان تکړه کړو. یو ملګري ته مې ویلې ملګری راشه دا سایکل ونیسه چې زه دا نن سایکل زده کومه. سایکل باندې مې پښه راواړوله وروره ګل هغې نیولی ده ورو 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 روان یم. نو لږ مخته چې لاړم په دې شي باندې مې فکر راغی چې یاره کله مې په دې پیډل ته زور نه رسېږي. پیډل ته مې چې زور ورسېږي هینډل رانه کوږ شي او چې کله هینډل کوږولو په حالت کې بریک نیولو ته لاس کومه بریک کار نه کوي وروره ګله سایکل ډز په دیوال باندې لګېږي او داسې 2-3 درزه مې وخوړل. په دې شي کې یو فکر ماته راغی ما ویلې چې یار 2-3 شیان دي په دې سایکل چلولو کې هینډل ده بریک ده او پیډل ده او دا لارې سمک ده. دا شیان چې تر دې باندې ټول په یو ځای کې کنټرول ونه کړی سم ټول یو ځای کې تر لاس لاندې هغې باندې کار ونه کړی سم زه دا سایکل نشم زده کولی. ښه په دې باندې مې کار شروع کړو ورو 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 سایکل چلول مې زده کړو او وروره ګوله چې کله مې زده کړو بیا به اول به په کوڅه کې چلاو وروره وروره سړک په سر ګاډي ماډي دي هغې باندې ځان زوبل نه کړمه. بیا چې دې کې لږ بلد شم کوڅه کې بیا لاړم سړک ته سړک چې سایکل باندې پوه شم کور والا را باندې خبر شو بیا به وروره راته ویلې لاړ شه سبزي راوړه لاړ شه دا شی راوړه لاړ شه دا شی راوړه مطلب کارونه به راته ویلې. نو اوس چې کوم عمر کې اوس کوم وخت کې زه یمه په دې کې زه دا فکر کوم یاره د هر انسان ژوند د سایکل غوندې ما خو وو خو د هر انسان ژوند د سایکل غوندې. انسان چې کله پیدا کېږي ډېر ضعیف وي ډېر کمزوری او د هغه هر رقم ضرورتونو لپاره خپل مور پلار ته ضرورت لري. وروره ګل هغه ګرځېدلی نه شي هغه خبرې کولی نه شي هغه ډوډۍ صحیح خوړلی نه شي نو هر رقم ضرورت د هغې مور پلار پیدا کوي. وخت تېرېدو سره هغه خبرې کول زده کوي کېنستل زده کوي بیا ودرېدل زده کوي بیا خبرې کول زده کوي یو ټکی وایي بیا یو ټکي نه 2 ټکي شي 2 ټکي نه 4 ټکي شي هغې نه بعد ورو ورو کور نه بهر روزي عمر سره د پیچیدګیانې د عمر زیاتېږي. نو مونږ هم د دې ژوند کنټرول ترلاسه کولو باندې ډېر زیات کوشش کوو او څه کېږي ورو 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 مونږ پوهېږو لږ عقل لاسته راځي لږ وروره ګله خدای مونږ ته پوهه راکوي هغې نه بعد مونږ پوهېږو. خو لکه د سایکل په مثال باندې که چېرته تا د ژوند دغه کنټرول ترلاسه کړ نو هغې باندې به څه شی کوې. که د سایکل مثال در کومه سایکل باندې پښه راواړوه او وروره ګله په لاره باندې روان شه نو ښي لاس ته ځه چپ لاس ته ځه او هدف دې معلوم نه وي ځای دې معلوم نه وي چې زه دلته روان یم. یو ګنټه ته سایکل وچلوه بیا تا نه تپوس کوم ته به چېرته یې داسې ځای کې وی چې وروره ګله ځان باندې به وډار شي یا به داسې خطرناک ځای کې ځې هغه به وروره ګله تا لپاره ښه نه وي او ته به هغلته خوشحاله نه یې پکې. زه درته وایم انسان ژوند هم همداسې ده. انسان په ژوند کې که هدف ونه لري که هر څومره هغه په خپل ژوند باندې کنټرول ولري هر څومره هغه په خپل ځان باندې خپل نفس باندې کنټرول ونه لري که هغې چېرته هدف درونه لده که هغې سره چېرته هدف نه و نو هغه به په لاره باندې دغسې ګمراهه ګرځي هغه به ډېر زیات پوهي خو یو څه به ترلاسه نشي کولی تر مرګه پورې به همدغسې بې مقصد بې معنا ګرځي. نو موږ باید په ژوند کې یو داسې ښکلی داسې یو شانداره هدف ولرو چې د هغې کې موږ د ژوند هر رقم ارمانونو ضرورتونه پوره شي هر رقم ارمانونه وي او هغه پکې پوره شي او کله چې دا هدف وټاکو هغې نه بعد به وروره ګوله نرۍ غوندې دا پښه په سایکل باندې راواړو او وروره ګوله هینډل به په لاس باندې ټیک کړو او وروره ګوله پیډل به شروع کړو پیډل مو چې واهو ورو 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 په لاره به روان یو سایکل باندې به م کنټرول وي هدف نه به خبر یو خو دا ده په لاره کې به د لارو منظرونه خوند اخلو په دې لاره او دې سفر کې به وروره ګوله خاریا خوا دې خوا د خدای دا منظرې ګورو او خدای تعالی ته به شکر وباسو او انشاءالله دې سره به یې موږ د ژوند هدف هم تکمیل ته راځي او هر رقم ارمان به زموږ پوره کېږي.